خدمت ناس دی پاکان او نیکان تشریف فرما دی طالب علمان موجود دی نیکان او صلحا حاضر دی یرا دغه کورنۍ خوش قسمتی ده آدای دی پدې باندې شکریا ادا کی د رب ذوالجلال دی بارها بار شکرونه وباسي چې پدې پر فتن دور کې رب کریم دوی تر دې توفیق ورکا چې د محبوب صلی الله علیه وسلم دا حدیث مبارک امتثال وکا چې وجعلوها فی المساجد واعلنوها فی الدفوف نو سنا صدف خو بخامه خافه کې کور کې استعمال شوی او دا حدیث مبارک دیمه ټوکړه چې وجعلوها فی المساجد نکاحونه په جمعات کې وتړی یرا د محلي د کلی د چمګاون چاغي تر اوسه پورې په واده کې داسې پروګرام نه وکړي تاسو سوچو کې چې تاسو نکاح کم یو په جمعات کې اعلان کړی دا یو نه د اعلان کړی دا یوازې د کورنۍ خوش قسمتی وا چې د نبی اسلام دا حدیث په ځای باندې راوړه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت تداوی چې واعلنوها بالدفوف واجعلوها فی المساجد دا نکاحونه چې دا په جمعات کې وتړی د جمعات خلق په باندې خبر کړي دا سپټه مت راوي چم گاون په آگاہ کړي د مسجد خلق په خبر کړي نو دا نکاح د صاحبان وروړه مسجد شریف ته او د چم گاون د محلي خلق ته چې لرو زینونه چې طالبان ګورم مهمانان ګورم او علما ګورم نو ډیر بعید نه او د لرو مسافاتو نه حاضری کړي دا رب کریم دې زمونږ او استاد او د ټولو حاضری خپل درگاه کې قبول او منظور کی امین پی وای معزز سامعین او حضرات ورونو زه خوایم چې دې حضرات خنن یو عجیب اقدام وکړ او بیا په دې قوم کې بناشنا خپل ایجاد شي هر څوک په خپويږي او په بادو پويږي هغه څوک چې په واده کې ډولکی راولي او هغه څوک چې مولیان نن راوستل هغه حضراتو چې ډولکی راغولي یې دیم غریوان کې سر ټیټ کی چې چا ور باندې خو ویل چا یې صفات او ستاینه وکړه هغه حضرات چې نن علماء په محفل کې ښکاریږي د محبوب صلی الله علیه وسلم د دین خبرې نشري او خوريږي د دې چې یو مسله بیان شي باغی باندې څوک عمل وکي هغه چې څومره اجرونه دي د دې ټولو اجر او ثواب دغه خاندان والا د مشرانو عملنامه کې چولې کیږي کوم مشرانو چې د نیک کار اقدام کړی دی رب ذوالجلال دې دا خادي په خیر خیریت سره تورسي خداوند کریم دې بختور کی خداوند کریم دې دا رقم ته خوشحالي په ژوندۍ حیات کې ور باندې بار بار راولي رب ذوالجلال دې د مصیبات او آفات او بلاهونو نازم سره په حفظ و امان کې وساتي امین کې او بیا تعجب پدی ایامو کې پدی شب روز کې څومره بهترین شخصیت د ټولو پیغمبرانو سردار رب ذوالجلال محبوب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ملقب دی فإنک مختار الرسل و امتک خیر الامم سره د تمام پیغمبرانو سردار دی هغه شخصیت دی چې هغه مبارک په افضلیت باندې قرآن کریم گواه دی تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم الله ورفع بعضهم درجات لاندې علماء کرام اکثرین دی طرف ته اشارت کوي چې مراد پدې کې چې رب ذوالجلال بعضی پیغمبران په نور باندې په درجو کې اوچت کړی دي نو وايي دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې په ټولو پیغمبرانو باندې یو عجیب مقام ورکړی دی په پیغمبرانو علیهم السلام او تشرف ورکړی دی او محبوب علیه السلام خپل شرف دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په یو طویل حدیث د واقعې د معراج کې په دې الفاظ سره بیانای مبارک فرمای بیت المقدس ته لاړم د معراج په شپه باندې اغلتا آدم علیہ السلام نور پیغمبران علیهم السلام موجودو وای چې حضرت آدم علیہ السلام د بیت المقدس په منبر باندې کېناستا
او د خپل ځان مناقب بیان کړل او بیا را کوش او وای چې ابراهیم علی السلام پورته شه د ځان منقبت بیان کا د منبر نه کوش موسی علی السلام پورته شه د ځان منقبت بیان کا د منبر نه کوش عیسی علی السلام نمبر 13 شه په اخره کې امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک پر روایت د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ سره چې علامه ابن کثیر په خپل تفسیر دریم جلد کې د سبحان الذي اسرا بعبده لیلا په ترجمه کې د 1400 احادیث راوړلو نه بعد په لسم روایت د ابو هريره سے ذکر کړي او طویل واقعات معراج بیانای او وايي چې په دغه واقعا کې محبوب علی السلام وې د بیت المقدس منبر ته پورته شم او د خپل ځان منقبت بیانای او پیغمبرانو مجمع استدا اغه توای زاغه څوکیم اے پیغمبرانو علیکم السلام تاسو یو لاک تلیر زلن بیا علیهم السلام یو شخص او داغه د امت د پاره د دې خبره جواز نه او چې د مسجد نه بغیر د داغي سجده رب ذل جلال او عبادت قبول کې لیکن زاغه څوکیم چې رب ذل جلال جعل لي الارض مسجدا وطهورا رب کریم تمام سرزمین ما د پاره زما د امت د پاره دا مسجد ګرځول دي اے پیغمبرانو علیکم السلام یو لاک تلیر زره پیغمبرانو یو د پاره د دې جواز نه او چې د اوبو د نشوالي په وخت کې د تیمم نه کار واخلي لیکن ما زما امت ته رب ذل جلال د طرف را کړ دي چې مونږ کله اوبن موجود نه وي یا اوب موجود وي خو زمونږ تکلیف وي نو د ازمکه او خورا رب ذل جلال مونږ د پاره طهور او د اوبو په ځبانه د پاکي اسباب جوړ کړی دي پښوک سبحان الله وای سبحان الله کی کمال دی یو نن سبا د بد عقیده کینسر شروع دی او الحمدلله دا خو پاک طالبان دی خدا ته طالبان هم څه دا کینګې دوی تړي لګي طالبانو خواري خلک ډیره کوي امیان څه کوي اوله خواري په مولا او طالب کوي چې دا ځان تواړي دا عقیدی څنګه چې چاته ولګي کنه دا په ابتدا کې دا خبره خلکو تکلیف یاره دا پیر سے په ډېر مو وایي څه ضرورت پیغمبران ولې نه یاد وایو او تعالی ولې نه یاد وایي چې تاسو کله پیر سے به وکړه کله به وی چې د پیر سے یاد وایي خو مړه دا په مسجد کې د پیر سے منقبت نو صدقه ما ته یو طالب راغی ما ته وی چې تاسو بار دا پیر سے مناقب بیانوي ما ورته خندل ما ورته وی زه یو تاسو کوم میسا میدان نارنج یو ټیم کې ګل کې ډېر ښه خوشبوئی لري میدان نارنج دا ګل چې دی اسه خدای تعالی ته دا قیمتي دی کړه خدای یو دوست ولی الله ویناولی کرام خلوی شان لري مې د طالبانو په اسلامی تحریک کې په جلال آباد کې با د نارنج ګل په میله باندې پلکا او رکو خرچه کړه مې خدای دې انصاف روزي کې کله دې التم دا ویلو چې دا نارنج ګل چې غولي ولکی نو کله نارنج د ګل ترانه ویلې کېږي نو جایز دو کده ولی الله ترانه شروع شو نو بیا در باندې ورو لګي بیا مې ورته دلیل پیش کا تاریخ الخلفاء د جلال الدین سیوطی رحمه الله دا ذکر کړی دي چې نبی علیہ السلام حسان ابن ثابت سے تیوزلو ویل زما صفات پر ډیر زیات کړی دي خو چرته د صدیق اکبر سے مناقب هم په شیرونو کې ویلي دي هغه ورته وای قربان کستا سو اجازه دي ما د صدیق سے په وصف کې خورې لوی قصیدې لیکلې دي بیا هغه لوی صفحه په دی باندې لیکلې ده چې کم حسان صاحب د صدیق اکبر سے په مناقبو کې اشعار جوړ کړیو صدیق اکبر صاحب خو پیغمبر نو صحابي ولی الله او د محبوب علی السلام په محضر کې مسجد نبوي کې حسان ابن ثابت پر پاک زبان دی ولی الله په اشعارو کې منقبت بیانای چا خو په اعتراض غلطونه محبوب منعونه کړه بهرحال ندی بیا وای چې اولیاء او ذکر مکوي نور مونږ منو بیا مونږ ور سره داسې وکړل د عام طالبانو مولیانو چې زړه خلق فقېږي دا پیران بنه یادو رسول الله مبارک څخه به دشمنی نه جنات خوانی مشورو کړی یاره دام را باندې بدلږي دام موایي انا اوسانه خوانی باغی باندې بدلږي وی خالق ذکر کوي د مخلوق ذکر ته څه ضرورت دی اعظم موږ د خالق ذکر وکړو نو د خالق به د خالق ته دشمنی نه لري چې موږ د خالق ذکر شروع کړو یاره دې چې دا نو زور ته څه ضرورت دی خو چې تپټي کوي کنه زه وایم چې داسې بانی دي طالبانو ته ځکه کله وایم چې موږ ته وای په زور یې مکوي نو تاسو دوی کله ولیدل چې پټي کړی
نبی علیہ السلام فرمائی اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا فیہا د جنت په باغچو چې تیرې دی پکې سری گئی چاته پرسانو کما ریاض الجنہ د جنت باغچه څه شي ده محبوب جواب ورکړي حلق الذکر د ذکر حلقه او د ذکر حلقې چې دي دا د جنت باغچې دي نه دی وی پزورې مکوا نه زوی مچ دا غپټه کله د ذکر حلقه جوړه کړی دا کوم دوی لیدلې وی چې یو مسجد کې راغونډي او صادرونه په سر راخلي دي او دا چې غلی شان ناس چې د خدای ذکر کوي نو موږ به ویل چې زه خو بس کار باندې کوي پټ پوي کوي بهرحال خپل مقصد تر اعظم نو سبحان الله आवाज لک پته د ذکر کوي ادا هغه کلمات دي چې کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقيلتان فی الميزان حبیبتان وفي روایت محبوبتان الى الرحمن دو کلمې دي او زبان ډېر آسان ادا کیږي پتل د میزان کې ډېر درنی دي رب کریم ته ډېر محبوب دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم ولک پښوک پر سبحان الله وای وګوره پدې کې د جهاد کارم دی کنا چاته چې ټینګه لګېدلې داغه په کې اپریشن کیږي اړیر تنګيږي دروازه بند راګنې کم یو کې پکې ناس اوس وختي وتلو ولارنج نو لک په زور چې وای نو د اپریشن بم داغه غریب پکې وشي کنه پښوک سبحان الله وای پورا جهاد هم یو 2.5 اپریشن یو شي بہرحال فل مقصد ترازم عرض میں دا کو آغا غیور آغا شاندار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بہترین شخصیت ربی کریم دا خپل اڑخنا منگو تاستا دا استازی پشکل باندې رولے گا استاز اکراتا لال شئی محبوب وائی یو مثال پیش کوم یو مالدار سڑے دے یو خیستا شانتا کوری جوڑ کڑے دے پاغي کې خيسته خوانچه جوړه کړې دا یو استاد یولېږي د کلو خلکو توای راشي لانی ملک سے روټي کړې دا خوانچه جوړه کړې دا خوانچي تکي نه روټي اخري سړی لاړشي ګرځيږي یو سړی د دې استاد خبره ومني اگر راشي محبوب وای مولم شي د کور مالک ته خوشاله شي کم څوک چې د استاد خبر ونه مانی وګم پاتې شي د دنیا هلاکت کې هلاک شي بازار لا تیرې ته خفای یما روټي کړي و تران غلي محبوب وای دغه مثال دی رب ذل جلال یو کور جوړ کړي د کور نامه د جنت فاغه جنت کې خيسته خوانچی دي استازي دنیا ترولېګا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وای زاغه استادم خالق را لګلم چې غوام خلکو ته چې داعی دی تاسو غواړئ خوانچی ته راشه قبول کړئ چا که قبول که زما دعوت محبوب وای د جنت میوه به خوري او خالق به تیرې خوشاله وي او کچرته زما دعوت ته سپکو قتل او زما رسالت ته سپکو قتل اوګه پاتې وي د دنیا او آخرت په هلاکتونو به هلاک وي او رب ذل جلال ډېر خفوي چې زما د استاد سپکاوي کړي دي هغه بهترین شخصیت هغه استاد موتا تراله زوایم دی زمان کې یو امتی کې ضمیر لري یو زړه لري یو فکر لري په دې حالاتو کې با هغه څنګه د هغه استاد بل خلاف خپل واده کې دمان راولي جنکای بغړای اجلاګان بغړای نه شرمېږي د امتی هغه شاندار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې پاک زبان د پاک امت دا پیغام پرېږدي اخر زمان کې د قیامت نه وړاندې با داسې ټیم راشي خلک به جنکای غړای وقت خذت القینات یا قینات داسې وخت براشي جنکای دمانی به ونی ولې شي مجلس کې به جنکای وګډولې شي ډولکی به وګډولې شي مجلس کې به د ډول خلک کینی ټول شپه به ډول کو ته ناس وي محبوب عربي فرمایي سبای کې به د مانځه پټیم دیوشي خوب ور باندې راشي او د بوي کله چې د خوب نه را بیدار شي اذا هم قردتن وخنازیر ګوري چې ځان ته د چانه به شادوګان جوړ شوي وي او د چانه به خنزیران جوړ شوي وي شوق جواب را کوي د رسول الله مبارک صادق دی کنه دی کچا ویل چې صادق نه دی یا په ضمیر کې د کذب نسبت راغی ورته کافر دی زنديق دی توبه نه قبليږي هغه رښتینه صادق پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته داسې پیغام پرېږدي چې آخره زمانہ کې به د ډمانو په مجلس کې داسې وخت وي چې سحر به پروت په خو را پاس یا به
ادو جوړوي یا به خنزیر جوړوي. اے نوجوانانو عوامو طالبانو ته نه وایم، طالبان چې دی بعضې په غضب ککړ دي د جمعې شپې اتڼې دیم کوي او خدای دې دوی ته مثله وکړي. وایم هغه چې کم اکثر طالبان زمونږ ښه دي دا چې کم دی دا وراني نه کوي، خو لیکن عوامو ته وایم اے نوجوانانو دا یو حدیث ځان ته عبرت وګرځوئ که خپل خپلوانو ټبر کې چېرته اجلاګان ګډېدل جنکۍ ګډېدو مجلسو مه ورځئ اخر زمان دی هسې نه شپه به تېره شي سبا به درنه شادو جوړوي خنزیر به درنه جوړوي فقیرانو به ګرځې دعا راته وکړه چې ما خدای دلته انسان کې انسان کېږي به نه دا حال به در باندې راشي. ویرېږئ هغه غیور هغه شاندار پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راغی دعوت شروع کا د دعوت بالمقابل امت اجابت څه وکړل نن امت دعوت څه شي کوي امت دعوت څه وکړل نن امت اجابت څه شي کوي. عام دنیا که کفار دي که یهود دي که نصرانیان دي کار څوک دي کافة للناس که پیریان دي تا روز قیامت د ټولو دپاره استازی څوک دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک راغی دعوت شروع کا د یو دعوت په ځای د دې چې رب ذوالجلال یو ښایسته خواجه جوړه کړې ده استاد را لېږلی دی خلک دعوت قبول کړي جنت ته پرې لاړ شي د هغې بالمقابل د مکې معظمې مشرکانو زما او ستا محبوب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څه وکړل داسې حال هم پرې راغی کہ مبارک رب کریم تا بیت اللہ شریف کے سر پر سجدہ بانے پروت دے ابو جہل لعین اعلان کئی ورسے سوک بوی کہ ما تا دا اوخ پریوان روڑے اگا اوخ چیالال شی داغی دلری چی کم سے زیارات روڑے عقبہ ابن ابی معید ظالم بیدینا دے لاڑا او یو خالال شویوا او داغی لرے یا داغی پریوان روڑا امام الانبیاء شاندار او غیور پیغمبر رب کریم تا آغا پاک زمین کے پسجدہ بانے پروت تے بیدینان راضی آغا لرے آغا پریوان دا امام الانبیاء پولو باندیا چاہی تم رسوک نشتا کہ کافر اللہ سنیسی دا سے حالات دی فدا سے سخت حالاتوں کے امام الانبیاء دا رسالت پیغام نہ پرگ دی اگر بیام رسائی فدے ٹیم کے بی بی فاطمة الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پینزو کالو یا دا او کالو پر عمر راجح دا کہ دا او کالو پا عمر وڑا معشوم دا رالا ادرے دا کافرانو تا اسپک سپک کنزلو کرل او دا امام الانبیاء دا غولو مبارکو نئی دا اخر پریوان لرکا وہ بیا کافرانو توائی اما پلار تاسو تا ست تکلیف در سول دے یو دعوت در کڑے دے کہ دعوت قبل وی ڈیرا خدا ورن تکلیف ولی ورکوی ورتا محبوب علیہ السلام حرم شریف کی تنگیگی زڑی دا کافرانو دعوت ورکی سوک دعوت نہ قبلی مبارک تنگ شا دا سبار تلاڑا یو میلہ دا آگے میلی تا دا عکازی بازار آگا با پاپتا کی یوزل لگی دا عکازی بازار تلاڑا دا بانڈو خلق براتلل زید ابن حارثتا رضی اللہ عنہ توائی رازا چی دی بانڈی دی عکازی بازار تلڑ شو پیدیش دا بانڈی خلق ہوئی اگوی تب سوالو کو ای تب دعوت ورکو نسو کی ایمان روڑے کلچ دا عکازی بازار تلڑل کافران ڈل ڈل ناستی لچکان لکانی راغن کری دی امام الانبیاء تیریگی اگوی کانی راخلی امام الانبیاء بانی بزار کئی کہ مخ مبارک راتاو کی کافران پسی چقی وحی خنداگانی ور پسی کئی مبارک راغے دلگیر و خفدے دخپل تر مبارک کور ترازی کافران رازی ابو طالب تا راضی ابو طالب تا وائی کدا اور رد منع کا یہ منگ تراکا کئی قتلو کئی قید کی بندکو کئی دا علاقین الشڑو تا تببل معشوم در کو وہ یاداسیوں کا کہ اور رد منع کا کہ زمانگ دا بوتان اس پکاوے نہ کئی ابو طالب ورتوئی تاسو کینای دور هر غوالم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم روغو ورتوئی دا جرګه مشران راغلی دا سوالو منا دا خبرې پریږده نورې خپل دین چلوا او دا چا په دین باندې رد مکوا رسول الله مبارک پسترګو کې اوخ کراله صادر مبارک راواخستا یتیم دے د پلار نه یتیم دے د مور نه یتیم دے نیکي وفات شوه دے د تر په کفالت کې دے نن تر جواب ورکي ورتوي زما خبرو منا د محبوب علی السلام سرګي د اوخ کو نه ډکه ډکه مبارک صادر پوګه کوي ورتوي اے زما تر
تا کور پر خودشم لیکن در رب ذوالجلال در رسالت پیغامونه نشم پر خوده دروازې ته رسیږي ابو طالب منډه راخلی محبوب علیہ السلام واپس راګرځي سوال ورته کوي راځه خیر دی تمام دنیا دې خفوي او تاسو مخه پکېږئ بیا یې ځان سره ایسارئ کافران راغونډېږي لاسلیک کوي چا چې په ابو طالب باندې یا پر رسول الله مبارک باندې د مکې معظمې په بازار کې څه خرڅ کړل یا ته واخیستل جریمه بوي بیت الله شریف باندې کاغذ اویدان کا رسول الله مبارک او ابو طالب سے مجبوریږي مکه معظمه پر خدا شعب ابي طالب تلاړل درې کالا مسلسل چا په محبوب باندې سفر سوالنا چا به ساخستلنا چا به سلام علیک نکو دوی به سلام واچو علیک بنو خبره ور سره چانه کولې څومره خرچه چې دوی درله خرچه خلاص شوا دي خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها بیبي مبارکه هغه د دې تکالیفو د لاسه وفات شوې ده محبوب علیہ السلام ته بچي چا خسته روټي روړه مبارک بچو قتل او به جړل چا ورته ولې جاړي وما ته بیبي خدیجه الکبرى رضی الله عنها را یاد شوا د شعب ابي طالب زندگی را یاد شوا بیبي خدیجه مبارکه فرمایي ومونږ د شپې مراله چې مونږ ته خرچه ختم شوا مونږ به د ونو پانی شلولې مونږ به غیاګانی کولې مونږ به په اوبو کې وخټولې او هغه اوبه به مسکلې بیبي خدیجه رضی الله عنها فرمایي دا شپې په ما باندې رااله چې ما به کله قضا حاجت ته لاړم او د سماته به میکو دا به د انسانانو د سماته نو زما او د سماته به یا د کیلو پشانو یا به د ګډانو پشانو ولی چې مونږ به غیاګانی اوبو کې شولې وي مونږ به داسې پانی شولې وي مونږ به زندگی پاغي باندې تیر کړې وا معزز السامعين یا رسول الله مبارک د دین د دعوت لپاره غیا خوري یا رسول الله مبارک پانی پوبو کی شی هغه خوري نن امتی باندې رب کریم احسان کړی دی مالداری ور کړی دا هغه انصافدار بالمقابل د رسول الله تکالیف یاد وستل د محبوب علیہ السلام دعوتونه یاد وستل د خپل خرچ را واخلي پیسې خرچ کړي په دمه خرچ کړي په دغه باندې نه شرمېږي ورځ د قیامت باندې راځي د محبوب علیہ السلام دی امتی ته دومره قدر موایي کہ اے امتی ازما حالات یاد وتل جما د مکی معظمی سختي ساده دعوت د پاره فزان باندې تیرولي دا سپی پی باندې رااله محبوب علیہ السلام دلگیر او خفده زید ابن حارثه تصب توي ما سره لاړ شه راځه چې طائف ته لاړ شو د طائف خلکو ته بلک دعوت ورکو مبارک طائف ته ورسېده لري خپلوانی پاغه کلی کې وو چې ورلل یا سړی ملمت سړی مشي وي ورته روټي ورکي 8 کیلومتر فاصله مزلي کړي دي پیدل دا مسافت قطع کړي دي هغه ظالمان خبر شوي دي لوچکان راغون کړي دي او ورته ویلي دي العیاذ بالله ثم وثم محبوب ورته خودلې دي چې دا صابئ دي بی دین دي العیاذ بالله لیونه دي جادوګر دي پکانو باندې ولای رسول الله مبارک پکانو باندې ویش د دعوت په وجه باندې د سر مبارک د وینو نه پانی ډکه شوی را روان دی بیرته او یو ځکه د انګور یو سفر دی د عتبه او د شیبه سفر دی دې تراغه هغه ځکه مبارک ناس ته جبرئیل علیہ السلام راغی یو بل فرشتہ ور سره دا ورته وای دا فرشتہ څوک دا وې دا ملک الجبال دا فرشتہ دا چې په غرونو مقرره ده دا فرشتہ دې د پر راغله ده تا سره د طائف خلکو ظلم کړي ته پکانو وشتلې رب کریم را لګلې ده دې فرشتي ته اجازه وکا چې دا طائف نه وزر لاندې کی او چته کې واپس په نسکور کی دا طائف دا غرونه پر وګرځي رحمت د عالم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې د خالق استاد دې همت پکانو باندې ولي لیکن هغه مبارک بیا سوای اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون زما قوم نه پويږي خدای زما قوم ته هدایت وکي فرشتي ته اجازه ونه کا چاغه دا طائف په باندې نسکور کی معزز سامعين حضرات ورونو د محبوب عليه السلام تکالیف د زندګۍ کما صحنه به سړی را یادای وطن په پرې خود په هجرت مجبوريږي اغلتا ویش غزوات د کفارو سره کوي 250 یا 350 یا 50 سریه لګي د کافرانو مقابله ته د احد په میدان کې غاخونه شهیدان کیږي
مخ مبارکي وضع زخمی کېږي هغه تکالیف لږ مخې ته ونیسئ هغه زندګي لږ را یاده کوي لږ د محبوب علیه السلام خاطر وکړئ دا خپلې سرمایې په دې بېکاره ډمانو مه خرچه کوئ وغیرتي امتي چې ته په ډمه باندې پیسې شیندې لاس دې مات شه دا پیسې ولې نه راخلې نن د مجاهدینو حالات وګوره نن د افغانانو حال وګوره نن د عراق د مسلمانانو حال وګوره نن د مسلمانانو قیدیان وګوره نن په څه حال باندې پراته دي هغوی په دولنو کې تړلي هغوی هلته فریاد کوي دعاګانې کوي په دې ارمان دي چې مجاهدین به راپورته کېږي زما د خلاصي کوشش به کوي خبر نه دی چې امتي مالداره هغه قیدي خلاصوي قیدي ته فدیه ورلیږي د قیدي خرچه ورلیږي یا جهاد کوي په زبردستۍ باندې علاقه نیسي قیدي خلاصوي ولې د قیدي په خلاصولو دا غیرتي مسلمان په ډمه او په اجړا باندې پیسې نه شیندي وشرمېږه اے پښتونه اے افغانه چې څه حال در باندې روان دی او بیا هم پویه تا کې نه راځي زما والد ګرامي وایي چې ما به اول سفاري ترجمه کته او ما به د یهودو حالات کتل چې باري تعالی به پې عذاب راوسته توبه به یې ویسته لږ وروسته به بیا همغه شان ته ما به وي دا ډېر قمقل دی وی چې ما د افغانانو حال وکته ما وی چې بني اسرائیل سره ها چنده دې نه څه خلک وګوره افغانان چې دا کم قسم آفات پر روان دي ظلمونه پر روان دي او افغان نه پوهېږي اعمالکم عمالکم محبوب عربي وایي چانه شکایت مه لرئ چې باچا مې ظالم دی ولې داسې راغی فلانی ولې داسې راغی دا ستا خپل عمل په تا د پاسه ګورنري کوي که زما او ستا عمل جوړ وی په ما به ظالم باچا نه راتلی که زما او ستا عمل برابر وی په موږ به نن ظلمونه نه کېدی دا زموږ د هغه اعمالو بدلې دي الہ العالمین دی زمونږ او ستاسو اصلاح وکړي معززو سامعینو حضرات ورونو چونکې زمونږ بل ځای کې څه کار دی هغې ته روان یو په زړه مې ډېر څه دی خفه کېږئ مه رانه علما حضرات ډېر دی انشاءالله موقع په موقع به بیانات کېږي لږه دغه شان غیرت ځان کې پیدا کوي دا کم صاحب چې دا پروګرام منو کړی رب کریم دی په دواړه جهانه خوشحاله کې خداوند کریم دی دا کم صدقات کړي د دې اجرونه او نعمت بدل په دواړه دنیا باندې ورکړي